دا یو سوال کړی دی چې چا دا خبره کوله چې دا ګیره خریل چې دې سره روژه ماتېږي لکه څوک د روژې په دوران کې ګیره وخریي نو د روژه ماتېږي نو زه شکي کړی یم په دې مسله کې جواب د دې مسلې دا دی چې ډېر ورته وایو چې ستا دا حرص ماشاءالله ښه خبره ده دومره حرص کول او ته دې مسلې شکي کړی چې دا روژه به نیوی شوي او که نه نو پکار ده چې دم ته شکي کړي دا ګیره چې ته خرې په دې به الله راضي او که ناراضه به په دې کې هم شکي کېدل پکار دي که نه د دې هم سوچ پکار دی سوچ چې دغه دا بعض حاجیان به هم لیدلي که نه کوم ملګري چې حج له تلي نو دی به دا په عرفات کې جړاګانې او دعاګانې او بیا د اختر په ورځ دا ګڼه او دا قربانیانې او شیطان ولا او مزدلفه کې نه مخکې شپه او دا نو چې بیا کله دې قرباني وکړي او احرام لرې کوي نو د ویښتو لرې کولو سره ګیره هم لرې کړي نو ته به ورته حیران شي چې دا څه قیصه ده آیا د اوسه پورې دا ګیره خریل حرام او چې اوس احرام لرې کوي نو بیا ګیره خریل جایز شو که دې څه دلیل موږ ته دې به یو سړی وښیه یا د روجې په خوله ګیره لرې کول دا حرام دي او چې روجې دې نه وي نو بیا ګیره لرې کوه بیا څه خبره نه ده ګیره خریل دا په رمضان کې او په غیر رمضان کې حرام دي او حدیث کی راځي مشهور حدیث ته په صحیح بخاری سے مسلم کې خالف المشرکین د مشرکین مخالفت کوي وفر اللحى واحفوا الشوارب ګيري غني کوي او برید سپک کوي او یو حدیث کی راځي جز الشوارب برید لري کوي وارخ اللحى او دا ګيري زوړندې کوي خالف المجوس د مجوس مخالفت کوي مجوس د عادت دا مجوس دغه تربونو ته اوسېدو دا کم تربونو ته زموږ دا ملکونه دي دوی د عادت ته پوخان او ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته دوه کسان راغلي د کسرا د طرف نه د فارس چې کوم مشر و په هغه ټایم کې نو هغوی برید اوږده اوږده ګیرې نه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی مخونو ته کتوم نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بیا وایي دا کړي م څه دي ځان سره وایي دا زموږ ته زموږ رب ویلي دي یعنې بادشاه یې یادو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خو زما رب خو موږ ته ویلي دي چې برید سپک کوي او ګیرې غټې کوي نو دا عادت ته پوخانه دی مجوسو کې او دا هغه ځینې بیا د نشر شوی دی دا ګیره بلکل خریل او برید غټ ساتل نو دا حرام دی په روژه کې او په غیر روژه کې خو جواب د مسلې هغه دا دی چې دې سره روژه نه ماتېږي بس هغه څه دي چې هغې سره روژه ماتېږي شریعت ښولي د هغې نه علاوه په ګناهونو سره روژې نه ماتېږي خو خوشحالېږه پرې مه دې سره د روژې ثواب کمیږي دا پکې ده یو سړي 13 ورځې روژې ونیو الله له پوره پوره ثواب ورکړو دې بل هم 13 ورځې روژې نیولې او دغه شان سخته یې تېره کړې ده او ثواب یې پوره نه دی دا څومره لوی تاوان دی لکه بعض خلک تپوس کوي چې غیبت سره روژه ماتېږي که نه بعض وایي چې سړی فلم ته ګوري یا سندره ګوري دې سره روژه ماتېږي او که نه نه دې سره روژه نه ماتېږي اور ستا څه مطلب دی چې تا ته هم دغه شان پوره اجر میلاویږي څنګه چې هغه نیک صالح مؤمن بنده ته میلاویږي داسې خو نشي کېدی او دا خو به انصاف نه شو چې هغه ته او ستا ته یو شان اجر میلاویږي که نه نو دې سره اجر کمیږي او روژه کې دا روژه د دې دپاره چې موږ ته پکې څه پرېږدو ګناهونه پرېږدو لعلکم تتقون چې تاسو ویرېږئ د الله چې ویرېږئ خو ګناهونه به پرېږدو او ځکه حدیث مشهور حدیث ته په صحیح بخاري کې شته من لم يدع قول الزور والعمل به څوک چې دروغ خبرې پرې نه دي او په دروغو باندې عمل پرې نه دي او د جاهلیت کارونه پرې نه دي فلیس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه الله ته دې ضرورت نشته چې دا سړی د خوراک پرېږدي او څښاک دې پرېږدي الله ته دې څه ضرورت دی چې صرف یې ځان د څه نه بند کړی د خوراک او څښاک او نور په هره ګناه باندې ورشي نو د روژې په دوران کې ګیره خریل دې سره څه کېږي روژه نه ماتېږي او ثواب ورسره کمیږي والله اعلم